السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د رجب د میاشتې د خدای تعالی د میاشتې د 28 روژه امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې هغه ایام او ورځې ذکر کړي دي چې روژه مستحب ده. په هغو کې یو د رجب بیا د خدای تعالی د میاشتې د 28 د ورځې روژه ده. یو روایت ذکر کوي ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا د 28 روژه ونیوله الله جل جلاله به د شپېتو میاشتو اجر او ثواب ورکړي. کال 12 میاشتې دی، نو تاسو حساب ورته وکړئ د څو کلو طاعت او عبادت ورڅخه جوړېږي. الله جل جلاله دې امت ته چانس د عبادتو ورکړی دی، الله دې موږ ته رانصیب کړي. محترمینو، د دنیا ستلونکي یو، پر دې زموږ ستاسو ټولو یقین دی. نو څه وخت به ژوندي یو یا به نه یو، هغه ابدي زندګي، هغه ابدي ژوند زموږ ته یو څه غواړي. هلته بیا نه د دنیا د راهیمو د نانیر چلیږي، نه هلته بیا کالدار او افغاني چلیږي، نه هلته ډالر او تومن چلیږي. هلته صرف د الله جل جلاله بندگی انسان ته نجات ورکوي. محترمینو ورونو خویندو، د دنیا یو ډېر مختصر ژوند دی. په دغه مختصر ژوند باندې جنت لاس ته راوړلی سو، او په دې مختصر ژوند کې دوزخ څخه نجات پیدا کولی سو. نو په دې مختصر ژوند که موږ جنت لاس ته راوړو، نو زموږ دپاره ډېره غټه خوشحالي ده، موږ کامیابه یو. او که په دې مختصر ژوند موږ جنت وبایلی او هغه د زحمتو، د دردو، د تکالیفو ځای دوزخ مو لاس ته راوړي، موږ تاوانیان یو. محترمینو، دنیا تاریخ تاسو وګورئ، باچاهانو څونه ژوند کې کړی دی، ګدایانو څونه ژوند کې کړی دی، ملنګانو څونه ژوند کې کړی دی، تجارانو څونه ژوند کې کړی دی. موږ تاسو چې اوس پر کومه آبادي یا پر کومو ښارو یا پر کومو کورو یا پر کومو ځایو باندې سترګې لګېږي، دا موږ تاسو ته له نورو څخه راپاته دي. هغه کللي دي، په قبرو کې پراته دي. موږ باید غفلت نه وکړو، چانس له لاسه نه کړو ور. نو دغه مبارکه میاشت ده، استغفار شریف ډېر ورپکښې وایست او دا ختمو کې برخه اخلئ. دغه د هفتې ختمونه چې موږ کوو، که نارینه یاست که زنانه یاست، له موږ سره برخه اخلئ. دا ستاسو په شراکت چې تاسو موږ سره په ختمو کې شراکت کوئ، دا زموږ ختم دومره غټ سي. د اوس د درود شریف ختم چې موږ کوو، تقریبا د درود شریف تعداد میلیارد ته رسیږي. یو سړی په هفته کې 1 میلیارد درود شریف نسی ویلی. خو که زموږ سره په دې اجتماعي ختمو کې تاسو شریکان سئ، ستاسو د هر یوه عملنامې ته به په میلیاردو درودونه ځي. یو عظیم امت دی، عظیم رحم و کرم الله ورباندې کړی دی، خو موږ سترګې پټې دي. نو که ما د هفتې یو چاته میلیارد پیسې د ده اکاونټ ته جمع کولی، تاسو باور وکړئ د دیوبندي پر ګروپانو و د دیوبندي پر تعلق باندې به خلکو سرونه سره مت کړي وای چې زه نن د هفتې ستاسو د عملنامې و صحیفو ورقو ته په میلیاردو درودونه جمع کوم، بیا مې ملګري لږ دي. الله دې موږ تاسو ته د ډېر عبادت طریقه را نصیب کړي. نه پوهېږو هغه وخت به پوه سو چې سپین کفن په بدن باندې راتاو کړي، او هغه کفن چې نه جیب لري، هغه کفن چې د دنیا هیڅ شی نه ورسره وړل کېږي، حتی هغه کفن چې ګنډل ورپکښې مکروه دي، کفن به ګنډي نه، ساده به وي. په هغه کفن کې چې ونغښتل سو، که نارینه یو که زنانه یو، بیا به زموږ سر خلاصېږي چې الله کول مې څه، چانس مې درلودی د عبادت، چانس مې درلودی د بندګۍ، چانس مې درلودی د ذکر و د درود شریف و د استغفار، خو نه مې کوه. الله جل جلاله موږ تاسو اهل د درود شریف، اهل د ذکر و د استغفار وګرځوي. نو محترمینو، دغه د 28 روژه بې بیا نسو انشاءالله الرحمن. او زه که څوم په سفر کې یم، خو
کوشش کوم دا اوس ګورو زه یې ډېر لرې مېلمه ومه یو خور مې ده زما بیا دا خوندې ډېر دي د مور یو زوی یم خوندې مې ډېرې دي نو هلته چې اوس کور ته ځم له مور هم بېرېږم نو لازم بهر خور ته ورځم او امګانې مې دي او بیا د پلار په وجه ورځم ځکه پلار مې وفات سوی دی نو پلار باید سړی خوشحاله کړي نو د پلار و خوندو ته ورځم نو لرې تللی وم په خوا کې انټرنېټ هم کار نه کوه نو بیا مې هم ځان راویستی د انټرنېټ ساحې ته خوا د شپې تقریبا څو 12 نیمې بجې دي یا څو بالا 12 بجې دي خو ما د ورځې بیا مېلمانه چانس نه وي د دغه چې زه بیان وکړم او چابک راووتلم بیان کوم هغه هم په داسې یخ کې چې اواز م تاسو وینئ چې څومره ضعیفه سوی دی یخ دی زکام نو چې زه دومره کوشش سره کوم تاسو هم دا زموږ نصیحت مه غورځوئ یوه روژه ونیسئ به زما دپاره یو غټ اجر وي زه به ستاسو سره په ثواب کې شریک سم که استغفار ووایاست ما ته به الله جل جلاله ډېر اجر راکړي احیاء العلوم د امام غزالي رحمت الله علیه مبارک جلد اول صفحه 361 او دغه رنګه النور في فضائل الأيام والشهور دا جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي كتاب دي صفحة 150 او فضائل شهر رجب صفحة 113 او دا غرنگ صفحة نمبر 4 كنوز الذهب في فضائل شهر رجب دا أبو بكر بن محي الدين الأحسني الشافعي رحمة الله عليه كتاب دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه.